بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نن د سوزر دلاسه دا درس د خپل وخت نه لږ ساعت مخکې بیانېږي یا څه وخت مخکې، او انشاءالله را روان 3 یا 2 ورځې به هم په هغه خپل وخت باندې. په دې مبارک کتاب کې کتاب بلوغ المرام، په دې کې د روجې مسایل موږ بیانول، او د رجوع په مسایلو کې یا په کتاب الصیام کې موږ 15 حدیثونه بیان کړي. آخرنی حدیث د عائشة رضی الله عنها بیان شوی: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه يا لأربه، متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. دا حدیث پورا تفصیل سره بیان شوی چې یو سړی خپله بیبي په روژه کې ښکلولی شي او که نه، او دغه شان د هغې سره په روژه کې مباشرت کولی شي او که نه. د دې مسلو وضاحت شوی په خپل مقام کې. نن به انشاءالله د عبدالله بن عباس د حدیث نه شروع کوو. عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. مخكواي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. مخكواي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أول ليك أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. دا 3 حدیثونه د حجامې په باره کې که تاسو ته یادي، نو ما تیر شوي درس کې دا خبره بیان کړې وه چې په حجامه باندې روژه ماتېږي او که نه د اختلافي مسله ده، او ښه سخت اختلافي مسله ده، معمولي اختلاف پکې نه دی. وجه دا ده چې طرفینو ته حدیثونه شته. لکه اوس حدیث د عبدالله بن عباس ته ګوره، د امام بخاري راوړی دی: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه او هغه د احرام په حالات کې و. واحتجم وهو صائم، او حجامه کړې و او هغه د روژې په حالات کې و. دا دویم حدیث د شداد بن اوس دی. د حدیثونو ترجمه به وکړو، بیا مسلې بیانو. دویم حدیث د شداد بن اوس رضی الله عنهما دی، او شداد بن اوس ابن ثابت الخزرجي رضی الله عنه، د ده کنیت دی ابو یعلا. دا شداد په خپل هم صحابي دی، او د ده د پلار اوس هم صحابي دی، او د ده تره حسان بن ثابت رضی الله عنه هغه هم صحابي دی. دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیر شو بالبقیع، په بقیع کې، وهو يحتجم في رمضان، او دا سړی لګیا و حجامې لګوله د رمضان په میاشت کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: افطر الحاجم والمحجوم. دا څوک چې وینه وباسي د دم روژه ماته شوه، او دا چا دپاره چې وباسي د دم ماته شوه. رواه الخمسه الا الترمذي. دا حدیث امام ترمذي نه علاوه سنن والم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی، او امام احمد ابن خزیمه ابن حبان دې ته صحیح ویلی دی. بیا دې دریم روایت ته وګوره د انس بن مالک رضی الله عنه، وی چې اول ما کرهت الحجامة للصائم، په اوله کې د روژتي انسان دپاره حجامه منه وه،
او هغه داسې چې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه یو ورځ حجامه لګوله وهو صائم او هغه د روجې په حالات کې و فمر به النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې تیر شو نو وی افطر هذان د دوانو روجه ماته شو د دوانو څنګه لګونکي او چاله چې لګي د دوانو روجه ماته شو ثم رخص النبي صلی الله علیه وسلم بعد في الحجامة للصائم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد وی اجازت ورکړو روجتي دپاره د حجامې لګولو وكان انس يحتجم وهو صائم او انس بن مالك رضي الله عنه په خپله حجامه لګوله او هغه به د روجې په حالات کې و دا روایت امام دارقطني راوړی دی وی هغه مضبوط کړی هم دی اوس دې مسلې کې اشکال دی خوازیه که نه ځکه چې حدیثونه بلکل د یو بل په خلاف دي اول حدیث کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د بخاري روایت دی امام مسلم هم راوړی دی خو امام مسلم دیزې پورې راوړی دی بس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه یا حجامه ولګوله او هغه د احرام په حالات کې و دی ورسره نه دی راوړي وهو صایم چې هغه د روجې په حالات کې و دا امام مسلم نه دی راوړي دا صرف امام بخاري په روایت کې داسې راغلي دي نورو امامانو هم دا روایت راوړی خو په دې باندې په دې ځای کې اعتراض دی په دې روایت باندې وهو صائم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې حجامه ولګولو چې د روجې په حالت کې و بعضو محدثینو دا لفظ کمزوری کړی دی وهو صائم وی دا په دې روایت کې صحیح نه دی او هغه امامانو کې یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دی امام احمد وی دا زیادت صحیح نه دی او ځکه امام مسلم په خپل روایت کې ورسره دا نه دی راوړي امام مسلم دغه روایت راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله هغه د احرام په حالات کې و فقط وهو صائم پکې نشته د شان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او امام ابن القیم دوی هم دا خبره کړې ده هر چې امام بخاري د امام ترمذي د امام ابن حبان نه هغه وایي چې دا صحیح دی دا خو د اولنی روایت دی دویم روایت بیا د شداد ابن اوس دی دا ښه صحیح روایت دی او ډېرو علماو لوی لوی محدثینو دې روایت ته صحیح ویلي دي تر دې چې امام ترمذي رحمه الله وی ما د امام بخاري نه تپوس وکړو د دې حدیث په باره کې افطر الحاجم والمحجوم چې د حاجم او د محجوم د دوانو روجه ماته شوه ما وی د امام بخاري نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث باره کې تپوس وکړو وی هغه ماته وی چې په دې باب کې د دې نه صحیح حدیث بل نشته نو دا حدیث امام بخاري صحیح کړی دی امام احمد امام ابن المدینی امام عثمان الدارمی امام ابن خزیمه امام ابن حبان امام حاکم او نورو ډیرو امامانو دا حدیث صحیح کړی دا اولنی دا دویم روایت شداد بن اوس هر چې دا دریم روایت دی دا دریم د انس بن مالک ده نو د دې په باره کې بعضو محدثینو دا ویلي چې دا روایت کمزوری دی وجه دا چې دا شاذ دی متن هم شاذ دی او سند هم شاذ دی او هغه داسې په روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جعفر باندې تیر شو د فتح مکې په موقع باندې حالانکه جعفر رضی الله عنه د هغې نه مخکې شهید شوی دی نو دغه ټیمه پورې جعفر رضی الله عنه څنګه و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي چې افطر هذان نو دا روایت خو د دې مسلې نه وباسه پاتې موږ سره دوه روایته شو یو د عبدالله بن عباس امام بخاري راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روجې په حالات کې او دویم روایت د شداد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خوازیها افطر الحاجم والمحجوم د دوانو روجه ماته شوه اوس به څه کوو راځو دې مسلې له چې سبا کوو خو دا فایده یې د ساتئ احتجمه دا په اصل کې دا ټکي اخیستی شوی د حجم نه حجم او حجم په عربۍ کې مس ته ویلی کېږي المس یو شی راښکوده او ځکه عربۍ کې حجام ته څوک چې حجامې لګوي هغه ته مساس ویلی کېږي مساس په دې معنی سره راځي چې د خلکو نه وینه راکاږي او وینه راوباسي نو یو خو دا فایده یې ده ساتئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم کس باندې تیر شوی و او هغه په بقي کې و د رمضان په میاشت کې حجامه لګوله دا څوک و نو یو روایت کې داسې راځي چې د جعفر ابن ابي طالب و
بعض علما ویلي وي دا معقل ابن سنان رضی الله عنه، او چا دا ویلي چې کیدی شي په خپله شداد ابن اوس و، خو ځان یې نه دی یاد کړی، بس داسې وایي چې یو سړي حجامه لګوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. بیا وی چې بالبقي، دا د شداد په دې روایت کې زه وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیر شو بالبقي، په بقي کې. امام ذهبي په دې ټکي باندې سخت رد کړی بقي باندې، وی که د بقي نه مراد هغه مقبره شي کومه چې مدینه کې ده، نو بیا خو دا خبره کمزورې ځکه چې دا واقع د مدینې نه ده، خو د مکې ده. او که چېرته د بقي نه مراد بازاري نو بیا صحیح ده، کله په عربۍ کې بازار ته هم بقي ویلی کېږي. سوال اوس دلته دا دی، د ټولو نه اهم سوال او ټولو په زړونو کې به دی چې کومه خبره به راجحه او مضبوطه وي، نو په دې کې د علماو اختلاف دی. اولنی قول دی د دریو ائمو، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي او بعض نور علما، هغوی دا وایي چې روجه په حجامې سره نه ماتېږي. ولې؟ وی دلیل دغه د عبدالله بن عباس دا روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د څه په حالات کې و؟ د روجې په حالات کې و. وی هغو دا وی دا روایت د امام بخاري دی او د شداد دا روایت په صحیحینو کې نشته، نو دا روایت د هغې نه وی مضبوط دی. بل هغو دا خبره کوي، وی بعضو روایتونو کې داسې راځي یا په بعضو طرقو کې چې دا واقع په حجة الوداع کې را پیښه شوې ده، او حجة الوداع اخرنی کال دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې. او د شداد دا واقع چې دا د فتح مکې په موقع باندې ده. نو وی دی حدیث عبدالله بن عباس دی حدیث د شداد د حدیث منسوخ کو. اخرنی مسله دا شوه چې حجامه لګول د روجتي انسان دپاره څه شوی؟ هغه وی جایز شو. دا یو قول دی. دویم قول په دې مسله کې دا دی، او دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام اسحاق ابن راهوی، امام ابن مهدي، اوزاعي، ابو ثور، ابن المنذر، ابن خزیمه، ابن حبان، امام حاکم، ابو الولید النیسابوری، شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام ابن القیم، د دې ټولو دا قول دی چې روجه په حجامې لګولو سره ماتېږي. حجامې تعریف ما کړی په تېر شوي درس کې پښتو کې د ښکر لګول وی، او د ښکر لګولو ته به دې وي چې پخوا به په د ښکر سره وینه ویسته، په هغه ځي باندې به ښکر ولګوو، بیا به پرې د چا چې به دا وینه ویسته د دې بل کس نه، ده بیا په خولې سره دا وینه راښکوده، هوا به یې راښکوده، نو د هغې سره به دا وینه د بدن نه راوته. نو حجامې معنی ښکر لګول دي. خو د دوی دلیل څه دی؟ دوی دلیل دقه دی د شداد رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی افطر الحاجم والمحجوم، او د حدیث ښه صحیح سند والا دی څنګه چې مخکې تیر شو. نو د دې بل حدیث به څه جواب کوي؟ دوی ته دا ویلی کېږي، عبدالله بن عباس د دې حدیث به څه جواب کو؟ نو د هغې جواب دا دی چې یو خو دا ټکی وهو صائم دا زیادت بعضو علماو کمزوری ګڼلی دی، لکه امام احمد بن حنبل، امام یحیی بن سعید القطان، هغه هم دا ویلي وي دا زیادت کمزوری. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نو صحیح داسې دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه او هغه د څه په حالت کې و؟ د احرام په حالت کې و. امام ابن القیم ناشنا خبره کړې ده، وایي چې صحیح خبره دا ده چې د حجامې سره روجه ماتېږي. هر چې دغه حدیث ته د عبدالله ابن عباس ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روجې په حالت کې، نو یو څو خبرې به موږ ته ثابتې، بیا به دا ثابتېږي چې او د حجامې لګولو سره روجه ماتېږي. څو خبرې دا دي. یو به موږ ته دا ثابتوي چې دا روجه د پیغمبر چې کومه یې نیولې وه دا نفلي وه که فرضي وه؟ کیدای شي نفلي وه که نه، نو نفلي روجه ماتول جایز دي که نه جایز؟ جایز دي، مخکې مسله تېره شوې. اوس دا کیدای شي احتمال خو شته که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفلي روجه وه، حجامې ته یې زړه وشو، حجامې ولګوله، روجه یې ماته شوه. کیدای شي که نه شي کیدای؟ کیدای شي. دویمه خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د سفر په دوران کې و، مقیم خو نه و که نه، او مسافر ته اجازت دی چې روجه ماته کړي، نو دا به دلته ثابتوي چې پیغمبر ولې مقیم. درېیمه خبره دا ده کیدای شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شوی، د بیمارۍ د لاسه حجامې ته ضرورت راغلی، بس حجامې ولګوله،
څلورمه مسله دا ده چې دا به ثابتې چې د عبدالله ابن عباس دا حدیث د بل نه وروسته دی. دا څلورو نه خبرې که دوی ثابتې کړي نو بیا دا ثابتېږي چې او حجامې لګولو سره روژه ماتېږي، خو دا څلورو نه نشي ثابتولی. بله خبره دا ده لکه موږ پکې سوچ وکړو، دې راوي صرف دومره ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روژې په حالت کې بس. دا خبره خو سره بیا ونه کړې چې هغه بیا په دې روژې باندې پاتې شوی او روژه یې وه. لکه اوس داسې مثال تاسو له درکوم، یو کس دی د هغه نوم دی احمد، او تا ولیدو چې احمد حجامه ولګوله د روژې په حالت، روژه وه یې وه او حجامه یې ولګوله. ته رالې خلکو ته دې وګورې هغه د روژې په دوران کې حجامه لګوي او وایي چې دې سره روژه نه ماتېږي. دا به ته د ځان نه زیادت کوي چې هغه وایي چې روژه نه ماتېږي. کیدای شي هغه حجامې ته ضرورت راغلی ویې لګوله، روژه یې ماته شوه پرې، ته څه خبرې چې مخکې روژه پوره کړې ده که نه یې ده پوره کړې. نو کیدای شي دا احتمال شته که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حجامې سره روژه ماته شوه، ویې لګوله روژې په حالت کې، خو روژه یې ماته شوه، وروسته بیا د دې به قضا راوړي. داسې هم کیدای شي که. نو ځکه والله اعلم زما خو خپل ځاني زړه په دې خبره مطمئن دی چې حجامې لګولو سره روژه ماتېږي، او احتیاط هم په دې کې دی. نو که د چا ضرورت راشي حجامې لګولو ته د رمضان په دې میاشت کې، نو شپې ته دې لیټ کوي، ځکه چې دلته دا مسله سخت اختلافي ده او طرفینو سره ښه ښکلي دلایل دي. نو ځکه په دې مسله کې بیا احتیاط پکار دی، او احتیاط دا دی چې د روژې په دوران کې ځان د ښکر لګولو نه او د حجامې نه وساتي. والله اعلم.